د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأزاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. زما د حنفي کاروان دیوبندي مسلک منوالو او عام مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مونږ او تاسو د قربانۍ د مسایلو او فضایلو بیان شروع کړو. الحمدلله پاغه کې یو قسم مونږ او تاسو بیان کو. نن مې ان شاء الله د هغې دوهیمه حصہ دویم قسط بیان کو او د حدیث پرانا کې با د قربانۍ د فضایلو او ثوابونو او اجرونو نه ځان خبر کو. محترمو، چونکې د قربانۍ ورځې را روانې دي، د دې وجې نه د دې حدیث ترجمې له غوږ کېږدئ او غور سره واورئ. ان شاء الله چې قرباني کوئ نو ډېر زیات به خوشحاله یاستئ. او دې حدیث کې چې کوم شی موږ او تاسو زده کړو نو په هغه تمه باندې تاسو قرباني وکړئ او په هغه نیت یې وکئ، نو الله جل شانو به ان شاء الله تاسو ته ډېر اجر عظیم درکړي. محترمو، دا کوم حدیث چې ما ستاسو وړاندې ولوستلو د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرامو عرض وکړو چې د الله رسوله دا قرباني د دې قرباني څه حقیقت دی، تاریخي لحاظ سره څه حیثیت لري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول جواب کې وفرمایل چې دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی، یعنی د ټولو نه مخکې الله جل شانو د طرف نه د دې حکم هغه ته شوی و او هغه به دا قرباني کوله. نو د دې نه د هغه سنتو قرباني دغه عمل د پیروي حکم ما ته او زما امت ته هم شوی دی. نو اصحاب کرام عرض وکړو چې د الله رسوله موږ له پکې څه میلاویږي د قربانۍ په بدله کې موږ ته الله څه اجر او ثواب راکوي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ول جواب کې وفرمایل چې الله جل شانه به د قربانۍ د زناور د حیوان د هر ویښته په مقابل کې به تاسو ته یو نیکی درکوي. اصحاب کرامو به عرض وکړو چې د الله رسوله نو د ګړو بیزو او دا میږي چې ورته وایي پسونه د هغوی چې کومې وړۍ دي د هغو بس حساب کتاب وي، خو ډېرې زیاتې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د ګړو او د پسونو د ګډانو د پسونو د میږو د هغوی چې کومې وړۍ دي د هغوی د هر ویښته په مقابل کې به هم تاسو ته یو نیکي میلاویږي. نو محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه معلومه شوه چې الله جل شانه د قربانۍ په کولو مسلمانانو د څومره اجر عظیم ورکوي. که ستاسو خیالي د یو څاروي پوستکی راواخلئ او د هغې ویښتان شمارئ نو هغه په لکاو په زراو د شمیر نه بهر دي، د هغې شمارول سخت کار دی. او بیا خصوصا د ګډانو د پسانو د میږو د هغوی چې کوم وړۍ دي د هغې ویښتان شمارول هغه د سړي انسان د وسې نه بهر دي. څومره ډېر ویښتان دي پکې، بیا به هم الله جل شانه د هغوی د هر ویښته په مقابل کې مسلمان ته ثواب او اجر ورکوي. دې وجې نه مسلمانانو ورونو، قربانۍ ډېره په مینه او محبت سره وکړئ او دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړئ. علما کرام فرمایي چې سړی دغه ثواب ته وګوري نو که چېرته یو سړی خاوند د نصاب نه وي، قرباني پې واجب نه وي، خو بیا هم څه ګزاره کېږي، نو هغه دې دغه موقع د لاسه نه ورکوي. دغه ثواب دې ځان ته حاصل کړي، آینده دپاره بل کال ته څه پته لګي چې مړ به که ژوندی به، نو دغه ثواب ځان ته حاصلول پکار دي. ځکه الله جل شانه د هر ویښته په مقابل کې یو نیکي ورکوي.
بیا یو نیکی د الله په خزانه کې څومره ده نو هغه الله ته پته ده د الله خزانه ډېرې غټې دي چې د هغې نیکي به څومره اندازه وي نو موږ تاسو ته خو یو دوه او درې لیکن د الله په خزانو کې یو څومره یو دوه څومره یو درې څومره او بیا دغه ویښتان شماروا د څارویو په شا چې کوم ویښتان ولاړ دي وړۍ او دارنګې نور ویښتان دا خو ډېر زیات دي محترمو د دې وجې نه قرباني ډېر په مینه محبت وکړئ ځان باندې بوج مه ګڼئ او په ځان باندې بېګار مه ګڼئ ډېر مسلمانان وروڼه دې باره کې تپوسونه کوي چې یاره قرباني څنګه ده وکړو که ونه کړو پلار مې کوي زه وکړم که ونه کړم محترمو الله جل شانه مال دولت درکړی دی او دغه مال دولت د الله په لار کې ولګوئ دې دپاره چې ناروا حیلې او بانې مه جوړوئ مه غواړئ او بلکې دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه د پاسه 1400 کاله وړاندې دغه نسخه موږ ته رالیږلې چې د قربانۍ په کولو دومره ثوابونه دي د دې وجه نه محترمو کوشش دا وکئ چې دغه حدیث په عمل کې راولئ په خپل مکمل واورئ دا میسج او دارنګې نور مسلمانانو ته هم ولېږئ الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ د زړه په غوږو اورې فضایل د قربانۍ ستایل عالمانو مسایل د قربانۍ ستایل عالمانو مسایل د قربانۍ د زړه په غوږو اورې فضایل د قربانۍ ستایل عالمانو مسایل د قربانۍ دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.